صدیق دیر کالونی پېښور چې د مایک ته تشریف راوړي زموږ او ستاسو زړونه او زموږ او ستاسو ذهنونه چې د هغه معطر او دا رقم چې دوی د هغه څخه مستفیده کړي فلیتفضل مجزیا مشکورا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدرمنو د کویټا بلوچستان او د ملک د مختلفو صوبو علاقون راغلو ورونو اوریدونکو د دې اجتماع قرآن و حدیث کانفرنس. عزتمندو حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلی مبارک څخه راوتي خبرې. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدن مبارک نراوتي عملونه او کارونه دي ته حدیث وي. په ټولو مسلمانانو نارینه او زنانه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مینا د هغه د حدیث سره مینا د هغه د اقوال او افعال او کارونو عملونو سره مینا فرض او واجب ده. دا داسې مستحب خبرې نه دي یا مباح نه دي چې د وکه ثواب او که نو ګناه به نه. تر هغې پورې من مومنان نشو جوړېدلی تر څو پورې چې من د خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره د زړه مینه پیدا کړو. عمر فاروق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای انت احب الی من كل شيء إلا من نفسي. إذا الله پیغمبر علیه السلام د هر څه نه راته ډېر محبوب یي خو د دې خپل ځان او جګر او بدن او د غوښې د بدن د وینې نه ما ته محبوب نه یي. زه دا وایم چې زما بچي دي په تا قرباني، زما ښځه تا نه قربان، زما دنیا پیسې تا نه قربان، زما جهداد د تا نه قربان، خو د خپل ځان قرباني نشم ورکولی. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لا یا عمر، عمره ته مؤمن نشې جوړېدلی چې تر څو پورې زه تا ته د خپل ځان نه ګران او محبوب نشم. عزتمندو ما ته متوجه اوسېږئ دې خوا ګورئ. ستاسو څنګه د پیغمبر علیه السلام سره مینه د سکرین ته ګورئ ما ته نه ګورئ که نه د خولې مینه ده. ستاسو د کوټې نه خو موږ نه خبر زموږ په دې پېښور علاقو کې بعضې خلک داسې وایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راشي سترګو ته لاسونه نیسي د لاسونه مچ او بیا په خوله باندې ووایي زار دې د خواږه نامه نشم خو ګیره هم خریږي او برېت هم خریږي. مینا محبت د رسول الله علیه السلام سره څه ته وایي؟ د رسول الله علیه السلام په شان د ځان جوړول، لباس جوړول، ودونه کول، غمونه پالل، کاروبار، نظام، معاشره، نکاح، طلاق، دا ټول خبرې عبادات دا به د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې کوي. دې ته وایي مینه. خو زمونږ ستاسو مینه د دقې زبان مینه ده.
زمونږ د الله د نبی علیه السلام سره چې کومه مینه او محبت دی د زړه د کوزېدلو کې یو لیش فاصله ده. تاسو وګورئ یو لیش فاصله ده، ډېره لږه فاصله ده. دلته شته خو دلته نشته. که چېرته وې نو موږ به د الله د نبی علیه السلام احادیث مبارکه اورېدلې. ګورئ صحابه کرامو څنګه مینه کوله. جابر رضی الله عنه مدینه منوره کې دی. خبر شم چې په شام کې یو صحابي دی عبدالله ابن انیس الانصاری، هغه ته د رسول الله علیه السلام یو حدیث پښتو کې ورته څه وایي خبره د رسول الله علیه السلام یو مبارکه خبره زده ده اورېدلې ده، خو جابر وایي رضی الله عنه ما ته نه وه زده. سورلی واغستله، روان 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 شام ته ورسېده. څومره مزل یې وکړه شامه پورې؟ یو میاشت. بیا د شام نه چې بیرته راګرځي یو میاشت به بیا کوي. روان شو. د هغه زمانې سفر دوړې ولګه تنده به پرې تېره شوې، سړکونه نه وو، ګاډي نه وو، هوټلې نه وې. کله چې عبدالله ابن انیس سره میلاو شو، هغه ورته وایي ما جاء بک جابره، د مدینې منورې نه شام ته 2 میاشتې مزل ته کې ولې رالې؟ څنګه رالې؟ خیر خو د دې خبرې ته ګوره، مینه دې ته وایي. جابر رضی الله عنه ورته وایي حدیث سمعته من رسول الله، زه د مدینې نه شامه پورې 2 میاشتې مزل ته څه شي مجبوره کړم؟ د رسول الله علیه السلام یو حدیث چې تا اورېدلی دی ما نه دی اورېدلی، او زه یریږم ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. ما سره دا یره وه یا به ته وفات شي یا به زه وفات شم، او د رسول الله علیه السلام دا مبارک حدیث به زما غوږونو ته راونه رسي. ای مسلمانانو ورونو، نن به دلته څومره حدیثونه بیانېږي او څومره مسلمانان به کورونو کې ناستې دي، علاقه کې به نږدې وي. د پیغمبر علیه السلام سره مینه شته، خو د هغه د حدیثو د اورېدلو دپاره جامعه سلفیه ته نه راځي. زموږ د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده. مسجد کې امام درس قرآن کوي، درس حدیث کوي، من عالم ته نه کینو چې حدیث واورو. د جمعې په ورځ خطبه چې مقتدیان مانځله کله راځي چې امام وایي الله اکبر، په مانځه ودرېږي نو مقتدیان رامنډې کې جمع کې شامل شي. هغه امام چې خطبه ویله تقریر یې کو، بیا یې په تقریر کې د رسول الله علیه السلام یو حدیث نه احادیث مبارکه لوستل. مسلمان هغې ته وزګار نه و، په کور او دکان کې ناست. خو که دې مسلمان نه تپوس وکړي وایي زما د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده مینه ده او ما ته ډېر محبوب دی. دا څنګه مینه ده؟ حدیث یې ته نه اورې، د حدیثو د اورېدلو دپاره یې وخت نه وباسي. ګورئ داسې مینه وه د هغه خلکو چې د یو حدیث دپاره یې څو میاشتې مزل وکړ؟ 2 څو میاشتې؟ تاسو ته مخکې هغه قاري صاحب وویلې چې تاسو مهمان نوازۍ کې کمزور یاست. 2 میاشتې مزل د یو حدیث د اورېدلو دپاره وکړي. ای مسلمانانو، رسول الله علیه السلام مسجد نبوي کې خطبه به کوله، تقریر به کو، وعظ به کو. داسې منبرونه، کرسۍ، چوکیګانې نه وي. د کجوري سټه، موږ ورته د کجوري تنه وایو، لاندې چې ځمکه کې کومه سټه یا دا بره سټه ده، دا یې راوړې وه په جومات کې ایښې وه. رسول الله علیه السلام به هغې ته اوچت وخته او د پاسه به پرې ودرېده. څه دپاره؟ چې خلک ما وویني او زه صحابه ووینم، د دې دپاره پرې ورغلم. یو زنانه تېرېدله، وی ویلې که زه د الله د رسول علیه السلام دپاره د ښایسته لرګي نه یو ښایسته منبر جوړ کړم څنګه به؟ رسول الله علیه السلام اجازه ورکړه.
منبر جوړ شو د کجوري خو تنه وه سټه وه خو داسې ښایسته نه رسول الله علیه السلام ته چې منبر کېغوستلی شي هغه دا مبارک قدمونه په منبر باندې کېښودل منبر ته ور وخته دا خپې مبارک یې په منبر باندې کېغوستل یو صحابي نه دی دوم نه دی دریم نه دی علما دې ته متواتر وایي مسجد کې ډېر خلک ناست دي د کجوري هغه تنه چې مخکې به پې رسول الله علیه السلام تقریر کو هغه په ژړا شو او څنګه جاړي د کجوري تنه سترګې لري نه ژبه لري نه دماغ لري نه انسانیت پکې شته نه لرګی دی خلک ورته څه وایي جماد دی بې روحه دی بې ساه دی خو هغه د کجوري تنه په ژړا شو او داسې جاړي چې ټول صحابه کرام دا ژړا اوري او داسې جاړي دردمنه ژړا کوي لکه د اوښې چې بچی پیدا کېږي داسې جاړي د کجوري دا تنه ولې جاړي یا مسلمان وروره دې د کجوري تنې ځکه ژړل چې اوسه پورې د دواړو جهانو د سردار محمد رسول الله علیه السلام مبارک بدن او قدمونه په دې کې غسل کېدل اوس د کجوري تنه جاړي په دې پسې جاړي چې د رسول الله علیه السلام مبارک قدمونه زمانه جدا شول او منبر باندې کې غسلی شول په دې پسې جاړي چې رسول الله علیه السلام د منبر نه راښکته شي د کجوري په هغه تنه باندې لاس کېښوده او ته وی ویلې مه جاړه د کجوري سټې د کجوري لرګیه مه جاړه ته نه خوشحالېږي موږ به تا په دې مسجد کې دفن کو ښه به دې کو او ته به بیا په جنت کې وي نو هغه د کجوري تنه هغه سټه غلې شوله عزتمندو امام حسن بصري رحمه الله دې حدیث په تشریح کې فرمای لا تكن اقل من الجزع ومسلمان اورورا د کجوري د تنې نه مه کمزوره کېږه د کجوري تنه د رسول الله علیه السلام په جدایي پسې جاړي خو زما مسلمانه وروره ستا د بدن نه د رسول الله سنت جدا کېږي جړا نه درځي په مخ دې د رسول الله سنت دي تی په نایي خانه سقاوه سلیمان خانه کې وخره تاله جړا نه درځي ستا د لباس نه د رسول الله طریقې جدا کېږي جړا نه درځي ستا په واده کې ډمان او ویجړاګان ګډېږي ساز او سرود او سندرې غږېږي سنت ماتېږي جړا نه درځي ستا په کور کې د رسول الله لباس نشته ستا د زنانو لباس نیم بربند شه تاله جړا نه درځي ته د لرګي نه هم ډېر پاتې او وروسته پاتې شو لرګي نه خو مه کمېږه که نه لرګی تر زمونږ نه ښه شه نو سره دماغ شته نو سره عقل شته نو سره پوهه شته خو د رسول الله علیه السلام په فراق جاړي د رسول الله علیه السلام څومره سنت موږ د ورځې ماتو عزتمندو موږ نه سنت ولې مات شي په دې وجه باندې ماتېږي د رسول الله علیه السلام سنت ځکه ماتېږي چې موږ یو خبرې نیولې یو خبره دا ده زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې ښکته علاقو کې یو مسلمان ته چې سنت طریقه بیان کې عمل پې ونه کړي ولې خلک به څه وایي بیا راپورې خلک خاندي دا ولس دا کلی رواج کندې قوم خفه کېږي زه د پیغمبر علیه السلام طریقه څنګه عملي کړم ای مسلمانانو ابو هریره رضی الله عنه ډوډۍ ته ناست ډوډۍ خوري مړۍ خوري
د لاس نه د هغه یو قپ یو مړۍ پرېوته په ځمکه دسترخوان نه و کپړه نه وه خاورو کې ولیده هغه قپ او مړۍ راواغستله په هغې پورې چې کوم څه خځلې وې ډکې و خاورې وې هغې ترې لرې کړلې او ویې خوړله خولې ته یې اوچته کړه خوا کې په څنګ کې یو ملګری ورسره ناست و هغه وله په دې خپه باندې داسې زور وکړه چې دا څه کې غټ غټ خلک مالداره خلک ناست دي اوس به تا پورې وخاندي وایي به د ځمکې نه یې مړۍ راوچته کړه او خولې ته یې کړله داسې په ځمکه پرېوتې ده هغه ورته وایي زما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کله ستا د لاسه مړۍ یو قپ یو ډوډۍ پرېوتله په خاورو کې راوچته که په خاورو کې مه پرېږده چې کوم ګند او خاورې ورپورې نښتې وي هغه ترې لرې که باقي دغه وخوره اترک سنت رسول الله لهؤلاء الحمقى اے وروره د رسول الله علیه السلام سنت زه د دې قمقلو خلکو دپاره نشم پرېښودلی خلک به خاندي که نه زمونږ دسترخوانونه خو صفا دي خاورې خو پکې نه وي څومره قپونه پې پراته وي څوک یې نه راخلي هغه موږ راواخلو په ډیرانونو کې وغورځو خلک به خاندي ای مسلمانانو پنسې به موږ او تاسو د ګیټو نه بره ساتو کوم ځای نه موږ ورته ګیټۍ وایو دا بجله کې ستاسو په ژبه باندې ګیټۍ کعبین عربی کې ورته وایي محمد رسول الله علیه السلام فرمای ارفع ازارک لنګ پرتوک دا د دې بجله کې یا د دې ګیټیو نه بره ساته ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار د کوم مسلمان پرتوک د کوم مسلمان پتلون د کوم مسلمان لنګ چې د ګیټیو نه لاندې دغه انسان جهنم ته ځي اوس چې پنسې اوچتې ساتي خلک خاندي چې دا وګورې ساده سړی دی خټو کې روانې پټي کې ګرځي اوبه خور کې چې پنسې دې اوچتې کړې دي نه مسلمان وروره د مسلمانۍ نښه دا ده چې د رسول الله علیه السلام سنت به ژوندي کوو که خلک خاندي که خلک خبرې کوي که خلک پیغورونه راکوي موږ به د نبی علیه السلام سنت ژوندي کوو ګورئ رسول الله علیه السلام په ټوله دنیا کې هوښیار عقلمند انسان د هغه په شانتې پویه انسان نه راغلی دی او نه به راشي خو د مکې کافرانو به هغه ته څه ویلي مجنون محمد رسول الله علیه السلام منټل دی لیونی دی پاگل دی لیونی ورته ویل ما ورته روغي او موږ ته څوک وایي ای لیونیه څومره به خفه کېږو او بیا رسول الله علیه السلام ته خلکو څه ویلي لیونی خلکو ته صحابي ویلي خلکو ته شاعر ویلي خلکو ته کذاب دروغجن ویلي خو رسول الله علیه السلام خپل دین پرې نه ښوده مسلمان وروره د رسول الله علیه السلام حدیث مبارک چې دې واورېده فورا عملي که د رسول الله علیه السلام په شانتې مونځ وکړه د هغه په شانتې سجده وکړه همغه شانتې عبادت وکړه که خلک درته لیونی وی که صحابي وی که وابي وی چې هر نوم اخلي خو موږ به محمد رسول الله علیه السلام ته ګورو موږ به بل چا ته نه ګورو موږ به هغه ته ګورو نو عزتمندو د رسول الله علیه السلام سره به څنګه مینه کوو د دې مینې مخې ته که لس کسه ودرېدل د نبی علیه السلام سنت طریقه راغلې ده سنت خو لس کسه وایي چې دا مه کوه دا لس کسان خفه کوو خو رسول الله علیه السلام به نه خفه کوو سل کسان خفه کولی شو خو رسول الله علیه السلام به نه خفه کوو پلار ویلې پلار څومره اوچت مقام لري پلار ابا راولګېده ویې ویلې چې بچیا دا سنت طریقه ته مه کوه خلک به موږ سره جګړې کوي لانجې کوي خاندي
موږ به پلار ته نه ګورو، د پلار به قدر هم کوو، احترام به هم کوو، خو د رسول الله علیه السلام سنت ته به زما مسجد ته جمعې په ورځ یو هلک راته، ځان سره به بیک راوړو، بیک داسې کالج والا هلک یونیورسټۍ کې سبق ویلو، نو ما ته وایي شیخ صاحب زه چې هره جمعه بیک ځان سره راوړم دا ولې؟ ما ورته ویل ولې؟ وایي زما پلار ما ته وایي چې دې مسجد ته دا ستاسو مسجد راته یادوي، وایي چې دلته مانځله مه ځه، دا وابیان دي، دا لامذهبه دي، پلار مې نه راپرېږدي. نو زه ورته وایم چې ابا پلار جانه زه یونیورسټۍ ته ځم، نو بیک غاړې ته واچوم، د یونیورسټۍ په بهانه دلته راځم. نو عزتمندو پلار کله ناکله سړي ته وایي ګیره وخریوه. ستاسو نه نیمه خبر په دې پېښور کې داسې وشي د یو هلک چې تازه ګیره راشي، ږیره نایي خانې ته لاړ شي ویې خرئ، نو چې کور ته راشي مورې او پلارې مټۍ راوړي خواږه، په خلکو یې تقسیم کړي، وایي شکر دی زموږ د زوی اجامت راغی ګیره وخریله. د رسول الله علیه السلام سنت چې مات کی مور او پلار خوشاله، چې مور او پلار شته. نو عزتمندو کله ناکله به پلار رکاوټ شي، د پلار مقام ادب په خپل ځای، خو رسول الله علیه السلام ته پلار رسیږي نه رسیږي. طلحه ابن البراء رضی الله عنه د رسول الله علیه السلام دربار ته تشریف راوړه. یا رسول الله ځوان دی، مرني بما شئت فلا احصي لك امره، ما ته امر وکړه ستا چې څنګه خوښه یي زه ستا خلاف نه کوم. ځوان دی، زلمی دی. یا رسول الله ستا امر زما لبیک، ته ما ته امر کوه ستا هر امر منم. رسول الله علیه السلام ورته فرمای زما هر امر منلو ته تیار یې؟ هغه وایي او تیار یم. رسول الله علیه السلام ورته فرمای طلحه ستا پلار کافر دی او پلار دی ووجنه، سر دی ووهه او سر یې ماله راوړه. پلار مړ که، سر ته قلم که، سر ماله راوړه، د پلار سر. دا چې موږ او تاسو وی موږ به نبي علیه السلام ته څه ویلې؟ یا رسول الله علیه السلام تا سره مې ډېره مینه ده، خو پلار دی که نه پلار ابا دی، څه وکړو پلار سره څه وکړو. طلحه رضی الله عنه په مغه ځای کې توره راواغسته چې ځم. ولې ځم؟ ځکه چې د رسول الله علیه السلام امر دی چې پلار قتل کا، نو پلار وجنم او د پلار سر رسول الله علیه السلام نه راوړم او پلار یې څه کافر. طلحه چې روان شي رسول الله علیه السلام په غږ وکړه چې راوګرځه. طلحه انی لم ابعث بقطيعة رحم، زه الله دې له نه یم رالیږلی چې خپل ولي قطع کړم، زه په بچو پلاران نه وجنم، خو طلحه ستا د مینې او محبت امتحان مې اخیسته او ته په امتحان کې کامیاب شو. هغوی پلار ته نه کتلي چې پلار دی، چا ته یې کتلي؟ محمد رسول الله علیه السلام. بیا د طلحه ناجوړه شي، بیمار شي. رسول الله علیه السلام د ده پوښتنې ته راغی، د ده زن کدنو. رسول الله علیه السلام د ده کور والاو خلکو ته وایي چې طلحه کله وفات شي مړ شي نو ما به خبر کوي چې زه راشم او زه په ده باندې جنازه وکړم. جنازه چې کله رسول الله علیه السلام د ده د کوره رخصت شي نو دی د خپل کور خلکو ته وایي که زه وفات شم محمد رسول الله علیه السلام زما جنازې ته مه راغواړئ، زما جنازې له به د الله پیغمبر نه راغواړئ. ولی دلته بله مینه ده. اوس رسول الله علیه السلام چې تاسو زما جنازې له راغواړئ، په دې لاره کې د یهودیانو کورونه دي او یهودیان د الله د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنان دي. هسې نه چې زما جنازې ته راځي او یهودیان یې ونه وجني، شهید یې نه کي، ګزار پې ونه کي، بېادبي وله ونه کي، ګستاخي ونه کي. زما د جنازې نه
د رسول الله علیه السلام عزت ډیر اوچت دی ډیر اوچت په ما به عام خلک جنازه وکړي وفات شه خپلوانو جنازه وکړه د شپې دفن شه سحر رسول الله علیه السلام خبر شه چې طلحه وفات شوی دی صحابه د ځان سره کړل وای راځئ د طلحه په قبر جنازه کوو چې کله قبر ته ورغلل وای موږ صفونه برابر کړل رسول الله علیه السلام دعاګانې لوستلې یوه دعا په هغه دعاګانو کې دا وه اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك یا الله رسول الله علیه السلام دعا کوي په جنازه کې یا الله د دې طلحه سره داسې میلاو شه د سره داسې حالت کې مخامخ شه الله چې ته طلحه ته خاندې او طلحه تا ته وخاندي او الله چې چا ته وخاندي دا وبخلی شي جنت شي دا ولې طلحه د رسول الله علیه السلام تابعدارو د دې ژبې مینه نه وه عملي مینه وه عملي مینه صحابه کرامو به د الله پیغمبر علیه السلام ته کتلې چې هغه څنګه کوي همغه شانتې به کوي هغه موږ ته فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلي صحابو ما ته وګورئ زه چې څنګه مونځ کومه دقه شانتې مونځ وکئ صحابو د الله پیغمبر علیه السلام ته وکتلې پیغمبر علیه السلام چې څنګه مونځ کوو هماغه نقشه هغه ډانچه صحابو مونږ ته رانقل کړله بخاری شریف کلاو کا مسلم شریف کلاو کا ترمذی ابو داود مشکات چې کوم کتاب کلاوي د صحابو نه د الله د پیغمبر علیه السلام د مانځه نقشه رانقل ټول مونځ د تکبیر تحریمنه تر سلامه پورې ټول مونځ د په احادیثو کې رانقل یوه ورځ رسول الله علیه السلام مانځه ته ودرېده مانځه ته چې ودرېده د پیزار سره ودرېده چپړې یا د بوټان د هغه زمانې چې کوم پیزار او څپلۍ د هغې سره ودرېدل صحابه کرام هم راغلل او ټول د پیزار سره ودرېدل تاسو کې چا پیزار کې مونځ کړی دی دې ناستو کسانو پیزار کې مونځ کېږي څپلیو کې مسلمانانو وګورئ موږ ناخبره یو موږ سره مولیان دوکه کوي دوکه چل را سره کوي جنازه کې خو به همداسې کتلي که نه چې کله جنازه ودرېږي نو مولوي صاحب راولګېږي خلکو ته وایي چې هله پیزار وباسئ هله پیزار وباسئ نو بیا زموږ دا مسلمانان پیزار د خپو نه وباسي او د پیزار د پاسه ودرېږي د پیزار د پاسه څه شي د پاسه پې ودرېږي یا زما مسلمان وروره په دې خبره سوچ وکړه که دا پیزار پاک او صفای خو مونځ پکې وکړه او که ناپاکی ګندی د پاسه پې ولې ودرېږي موږ ته مولیانو نه دي ویلي رسول الله علیه السلام فرمایي صلو فی نعالکم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم يا مسلمانانو کلنا کله پیزار کی څپلیو کی بوټانو کی چپړو کی مونځ کوئ ولې یهود پیزار کی مونځ نه کوي موږ وایو که نه اسرائیل مرداباد اسرائیل مرداباد اسرائیل پیزار کی مونځ نه کوي موږ به کله ناکله پیزار کی مونځ کوو خو چې کله پیزار صحیح صفای پاک ګنده پیزار نه اوس که ته ووې چې دا خبره خو زما عقل نه مني پیزار کې څنګه مونځ وکړم زما عقل یې نه مني یا مسلمانانو موږ به د رسول الله علیه السلام خبرې ته ګورو د هغه قول ته به ګورو د هغه عمل ته به ګورو عقل ولس رواج کله علاقه قوم ملکانان خانان نوابان چودریان دا ټول به شاتی د رسول الله علیه السلام قول به مخکې نو چې کله رسول الله علیه السلام پیزار کې مونځ ته ودرېدل صحابه هم ودرېدل په دې مانځه کې مانځه په درمیان کې رسول الله علیه السلام پیزار د خپو نه وویست صحابه پیغمبر علیه السلام ته کتلې هغوی هم د خپو نه لرې نو نبی علیه السلام کې وروستو تپوس وکړو چې دا پیزار هم ولې په مانځه کې لرې کړل
ولم اویستل د خپونه ولم پخو نه کړل بهرم کړل د خپونه هغوی وایي یا رسول الله علیه السلام تاسو تم کتل چې ستاسو پیزار په خپو منګ هم په خپو کړل چې تاسو یې وباسئ منګ هم وباسو صحابه چاته کتلی پیغمبر علیه السلام چې هغه څنګه کوي هماغه شانتې به هم کوو پیغمبر علیه السلام اوس چاته ښکاري موږ ته خو نه ښکاري که نه ښکاري ځکه چې هغه وفات شوی دی چې پیغمبر علیه السلام نه ښکاري د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه اقوال احادیث په کتابونو کې شته علما به موږ ته بیانوي د هغه احادیثو مطابق به موږ منځونه جوړو عبادتونه به کوو نکاحونه به کوو ځکه چې موږ او تاسو دعوه کړې ده دعوه مو څه ده زموږ دعوه دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله محمد څوک دی الله رب العالمین موږ ته رالیږلی دی موږ په هغه ایمان راوړی دی او د رسول الله علیه السلام د ایمان غوښتنه دا ده چې موږ د هغه هره خبره عملي کړو خیر دی که زموږ عقل یې نه مني عقل به شاته نقل به مخکې عمر رضی الله عنه په لاره روان د یو کور نه موږ ورته ناوه وایو په دې چت باندې چې لګېدلي د باران دا اوبه چې لاندې ځمکې ته راځي ناوه پر ناله لګېدلې ده د عباس کور دی هغه بره څه ګډانه لال کړي دي د ګډانو بچي نو هغه وینه په دې ناوه کې راله عمر رضی الله عنه د جمعې ورځ د خطبې ته ځي او د وخت امیر المؤمنین دی د هغه وینو څاڅکي ورته وشو نو کور ته لاړو جامې بدلې کړې پاکې جامې واغوستلې خو عسکرو ته یې وویلې فوجیانو ته چې دا ناوه د دغه ځای نه رالرې کوي ولې خلکو ته څاڅکي کېږي او مسلمان به چاله ضرر نه ورکوي ناوه چې لرې کړله د مانځه نه وروستو عباس راغی د دې کور مالک رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تره دی وایي اے امیر المؤمنین دغه ناوه په دغه ځای کې رسول الله علیه السلام په دې مبارکو لاسونو لګولې وه دا ما نه ده لګولې دا پخوا مخکې پیغمبر علیه السلام څه کړې وه لګولې کله چې نبی علیہ السلام دا ناوه لګوله په هغه وخت کې به رش کم و خلک به لږ نن خلک ډېر دي رش دی آبادي ډېره شوله عقل دا وایي عقل چې دا ناوه دې اوس دلته نه لګېږي ولې په دې باندې لاره ده ګذر دی تګ راتګ دی خو نقل څه چې رسول الله علیه السلام لګولې عقل به مخکې کې نقل عباس ته وایي عباس راځه چې ځو هغه ځای له چې ورغلل وایي دا ناوه بېرته په هغه ځای ولګوه چې رسول الله علیه السلام لګولې خو څنګه یې ولګوه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د وخت خلیفه دی هغه راولګېده لاندې په ځمکه کېناسته او عباس ته وایي چې زما په اوږو باندې د پاسه ودرېږه او دا ناوه په همغه ځای کې بیا ولګوه په کوم ځای کې چې امام اعظم د پیغمبرانو امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې وه بېرته یې ولګوه عقل څه خلکو ته څاڅکي کوي لرې کوي خو نقل راغی چې نه رسول الله علیه السلام لګولې ده زمونږ څومره عقل دی یې سر کې به څومره عقل دي دومره عقل ټول دغومره عقل دی دومره مازغه دي هغه هم دې لانجو غمونو پریشانیو راله ټول ختم کړي دي او د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک چې راشي نو موږ بیا دغه عقل دا ورکوټې دا لږ عقل رالو چې نه کنه زما عقل نه مني ستا په سر کې څومره عقل دی دا ستا عقل ډېر دی که د رسول الله علیه السلام عقل دی عزتمندو د رسول الله علیه السلام دا موضوع ډېره اوږده ده خو مقصد مې دا دی موږ چې دلته راجمع شوي یو د چا په مینه کې د رسول الله علیه السلام مینه څه ته وایي د خولې دعوې ته مینه نه وایي عزتمندو د رسول الله علیه السلام سره رښتینې مینه دا ده چې د نن نه بعد منګه مسلمانان
دا خپل چهره او مخونه د رسول الله علیه السلام په طریقه به جوړو. آخري خبره کوم اے مسلمانانو، اوس خلک راوځي وایي سویډن کې کافرانو قرآن سوځولی دی، امریکا مرداباد او اسرائیل مرداباد او نیټو مرداباد. صحیح شو؟ جذباتي مسلمانان یې موږ دا چغې وهو. رسول الله علیه السلام موږ ته فرمایي خالف المجوس خالف المشرکین خالف اليهود. اے مسلمانانو د یهودو نصاراو مشرکانو هندوانو سره دشمني وکئ. څنګه دشمني وکړو؟ راکټ راوالو، پیکا راوالو، ټوپک راوالو. وی اعفو اللحا، ګیرې معاف کوئ، ګیرې مه خریوئ. یهود او نصارا او مشرکان به ګیرې خرئ، خو مسلمان به د هغه په خلاف او دشمنۍ کې ښایسته ګیره پرېږدي. ولې زموږ د پیغمبر علیه السلام سره څه ده؟ مینه ده که نه؟ ای مسلمان وروره، چې د قیامت ورځ او ستا په مخ باندې ګیره نه یو ګیره دې خریلي او د الله د پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېږي او ته ورته وایې چې ما ته هم د حوض کوثر اوبه راکړه. تاله به اوبه درکړي، په کوم لاس به ته دا اوبه اخلي؟ هغه به تا ته وایي ستا دا مخ، ستا دا چهره قواره زما په شانتې نه ده، لباس دې زما په شانتې نه دی. نو دا د رسول الله علیه السلام سره مینه ده، محبت دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. زه د خپل ګران قدرمن مشر جناب مولانا ډاکټر علي محمد ابو تراب حفظه الله دا ډېر مشکور یم چې موږ ته دا موقع برابره کړه او دعوت یې راکړه او کوټې ته راولو او ستاسو دا ښایسته ښایسته مخونه دا مبارکې چهرې مو ولیدلې، تاسو سره م دیدن وشه. الله رب العالمین د شیخ ابو تراب حفظه الله ټول جهود ټول کاوشونه په خپل عالی دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.